یونټ نمبر 11 اوس 11 نمبر یونټ شروع کیږي او لومړی لفظ دا انیمور نور یا بکی لکه فار ایگزامپل تاسو یو کار نه کوئ وای چې زه نور دا کار نشم کوای یا بکی دلته مرزه فار ایگزامپل I don't like this phone anymore زما نور دا موبایل چې دا دامي نه دی خو یا I like beard anymore زما دا نور زه دا نور نشم برداشت کولی I can't bear anymore اسلیپ مطلب دی څوک چې وده وي یا په خوب حالاتو کې هغې ته ویل کېږي چې وده شوی اسلیپ فار ایگزامپل he has been asleep for hours چې د هغې ګنټې وشوي چې وده شوی دی یا وده دی collect مطلب دی یو څه راغونډول یا یو څه جمع کول فار ایگزامپل let's collect some wood to cook the meat راځئ چې لږ لرګي راغونډ کړو چې د غوښه پخه کړو let's collect some wood to cook the meat کمپیټ مطلب دی مقابله کول د یو چا نه ځان ښه حسابول یا نور هم ښه حسابول فار ایگزامپل it's difficult for small shops to compete with big companies د دې مطلب دا چې د وړو دوکانانو دپاره دا ډېر مشکل دی چې د غټو دوکانونو یا د غټو کمپیانو سره مقابله وکړي conversation ویل کېږي خبرې اترو ته یعنې په خپل منځ کې خبرې اترې فار ایگزامپل we had a nice conversation موږ خپلو کې ډېرې ښې خبرې اترې وکړې we had a nice conversation creature ویل کېږي مخلوق ته لکه په د دنیا باندې هر ډول مخلوقات دي که نه دي ته ویل کېږي creature فار ایگزامپل ours are small creature میگه چې دا وړو مخلوقاتو کې دي یعنی وړو مخلوق دی ours are small creature میگه وړو مخلوق دی either یا تاسو دا either هم ویلی شئ either دا موږ استعمالو او ار سره یا دا یا هغه لکه فار ایگزامپل یا دا واخله یا هغه واخله یا دا شبس یا دا راکه یا هغه راکه فار ایگزامپل either you go or let me go یا ته لاړ شه یا ما پرېږده چې ځم فورست ویل کېږي ځنګل ته فار ایگزامپل a dark and dense forest یعنی دومره بوټي ورکې زیات دي په د ځنګل کې چې د بوټو له امله پکې تیاره ده a dark and dense forest ګراوند مطلب دی میدان فار ایگزامپل تاسو فوټبال ګراوند هم یا داسې نورو لوبو ګراوند وي هغې ته ویل کېږي میدان ته ویل کېږي ګراوند فار ایگزامپل there is a big cricket ground in our city زمونږ په دې مطلب دا چې زمونږ په ښار کې د کرکټ یو غټ میدان دی introduce مطلب دی معرفي کول یا تعارف کول فار ایگزامپل تاسو یو کس سره ولیدل هغه تاسو نه پېژنئ تاسو ورته ویلی شئ په انګلیش کې First, please introduce yourself. اول مهرباني وکړه خپل تعارف وکړه نوم دی پلور نوم دی او د کوم ښار یې د کوم هیواد یې نو دې ته ویل کېږي تاسو یو چا سره ووینئ نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ please introduce yourself. اول مهرباني وکړه خپل ځان دی تعارف کړه یا خپل ځان دی معرفي کړه میری مطلب دی واده کول فار ایگزامپل he wants to marry her هغه غواړي چې هغې سره واده وکړي پریپیر مطلب دی تیاری کول فار ایگزامپل د میلمنو لپاره تیاری کول یا داسې د امتحان لپاره تیاری کول یا داسې د یو بل څه لپاره تیاری کول یا د مرګ لپاره تیاری کول فار ایگزامپل we prepare different kinds of foods for our guests موږ د میلمنو لپاره مختلف قسم خوراکونه تیار کړل we prepare different kinds of foods for our guests د سیل مطلب دی کشتي چلول فار ایگزامپل I love to sail the boat چې د کشتۍ چلولو سره زه ډېره شوق لرم زه ډېره مینه ورسره لرم زه یې ډېر خوښوم I love to sail the boat سیریس مطلب دی رښتینی یا سنجیده یا حقیقت لکه فار ایگزامپل یو نفر دی هغه ګپ لګوي او دا ګپ نه لګوي رښتیا وایي نو د هغې دپاره استعمالېږي دا سیریس فار ایگزامپل I'm not joking. I'm serious. زه ټوکې نه وم حقیقت وایم سپین مطلب دی پیسې خرج کول یا یو ځای کې ژوند کول فار ایگزامپل I spent 1 lakh rupees and 3 days there ما هلته 1 लाख روپۍ خرج کړي او 3 ورځې مې تیرې کړې
strange ویل کیږي عجیبه ته. فار ایگزامپل it may sound strange کیدای شي چې دا تا ته عجیبه ښکاره شي. لکه موږ یو چا ته خبره کوو په پښتو کې چې کیدای شي چې دا تا ته عجیبه ښکاره شي، یعنې ته یې ونه منې، دې ته ویل کیږي it may sound strange. truth ویل کیږي حقیقت ته. دا truth نه ده، دا truth حقیقت. فار ایگزامپل I am telling you the truth زه درته رښتیا وایم، زه حقیقت وایم، درواغ نه وایم. I am telling you the truth. Wake مطلب دی فاسیدل. فار ایگزامپل when I wake in the morning first I check my phone. یعنې چې د دې مطلب دا څنګه چې زه له خوب څخه پاڅېږم نو لومړی اول چې زه موبایل چیک کوم، نو زه اول موبایل چیک کوم. دا ډېر غلط عادت دی.